بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری عزیز صاحبي د یو نوی ویډیو سره ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. د دې امید سره چې تاسو به ښه خوشحاله وئ. ملګرو، د یوټیوب باره کې مونږه ویډیوګانې شروع کړې وې، نو نن به مونږه زده کوو چې د یوټیوب دپاره به مونږه ویډیو څنګه جوړوو. نو د یوټیوب دپاره چې مونږ په کومه سافټویر باندې ویډیو جوړوو، هغه سافټویر زمونږ سره زمونږ په سکرین باندې مخامخ پروت دی چې د هغې نوم دی کین ماسټر. د کین ماسټر په باره کې به مونږ نن زده کوو چې یاره مونږ به کین ماسټر را ډاونلوډ کوو څنګه، او کین ماسټر به مونږ بیا استعمالوو څنګه. ملګرو، بالکل تاسو به د کین ماسټر په باره کې اورېدلي هم یو، تر زیاتو ملګرو سره به کین ماسټر د خپلو موبایلو کې ورسره هم وي. خو کین ماسټر چې کله تاسو خپل موبایل ته د پلی سټور نه انسټالوئ، نو که تاسو په کین ماسټر باندې کومه ویډیو جوړه کوئ، که تاسو لیدلی وي نو د کین ماسټر چې کله ویډیو تیاره شي، نو د هغه ویډیو باندې دلته کې ستاسو سره یو دغه راځي، یو واټر مارک راځي چې په دې ځای کې ستاسو سره په ویډیو کې لیکلي چې کین ماسټر. هغه واټر مارک چې دی نو هغه د سړي د ویډیو هغه کوم خوند چې هغه خرابوي، په دې ځای باندې هغه لیکلی شوي. بل آډینس ته، ملګرو ته، خلکو ته پته لګي چې یاره د ایډیټینګ چې دی نو هغه په کین ماسټر باندې کړی، په یو عام نارمل سافټویر باندې کړی دی. بهرحال کین ماسټر یو ډېر ښکلی سافټویر دی، یو ډېر ښکلی اپلیکیشن دی. دغه واټر مارک په مونږه د کین ماسټر نه څنګه لرې کوو، او دغه به پې څنګه زمونږ سره نه راځي چې یاره زمونږ ویډیو بالکل صفا راشي او په هغې باندې څه قسم لیکل یا واټر مارک نه وي. ملګرو، د دې لپاره به مونږ دا سافټویر چې کوم دی نو دا را ډاونلوډ کوو، خو د پلی سټور نه. د دې سافټویر لینک چې دی نو هغه ما د خپلې ویډیو په ډسکرپشن کې ورکړی دی. تاسو به سمپلي لینک باندې کلیک کوئ، څنګه چې ما سره دا لینک پروت دی. تاسو به دغه شانتې دې لینک باندې کلیک کوئ، تاسو سره به داسې یو پیج کولاو شي. تاسو سره چې دا پیج کولاو شي، تاسو به سکرول ډاون کوئ، لاندې به راشئ. دلته کې زموږ سره دا درې اپشن یې ورکړي دي. نو په دې کې به تاسو یو اپشن کلیک کوئ، دا دویم نمبر چې کوم دی نو زه په خپله دا استعمالوم. تاسو به دا یو کلیک کوئ. تاسو څنګه به دې باندې کلیک کوئ نو تاسو سره به ډایرکټ سټارټ ډاونلوډینګ راواوړي، او دی به سمپلي ستاسو د موبایل ډاونلوډ فولډر ته به دی راغلی. هغه ځای نه به تاسو خپل موبایل ته سمپلي دا انسټال کوئ. تاسو کله خپل موبایل ته انسټال کوئ نو په دې شکل باندې به دی ستاسو سره ستاسو موبایل ته راشي. دلته کې سمپلي اوپن کوئ. کله چې دی تاسو اوپن کوئ، ستاسو سره به په دې شکل باندې دی اوپن شي. دلته کې به ستاسو سره دا ایریا چې ده دا بالکل خالي، چونکې ما پې کار کړی نو زما سره زما پروجیکټ پراته دي. تاسو به سمپلي دلته کې د پلس کوم نشان چې دی نو په دې باندې کلیک کوئ. یوټیوب دپاره چې تاسو کومه ویډیو جوړوئ نو تاسو به دا 16:9 چې دی نو تاسو به په دې باندې کلیک کوئ. او که تاسو د عام موبایل غږولو دپاره ویډیو جوړوئ، تاسو بیا په 9.16 باندې، او که تاسو د فیسبوک دپاره ویډیو جوړوئ نو بیا به تاسو په 1.1 باندې سکویر شکل چې دی تاسو په دې باندې بیا کلیک کوئ. یوټیوب دپاره چې ویډیو جوړوئ تاسو په دې باندې کلیک کوئ، او تاسو سره په دې شکل باندې انټرفیس کولاو شي. ملګرو، کله چې تاسو سره داسې انټرفیس کولاو شي، تاسو به اوس دلته کې خپل فایل چې کوم دی، خپله ویډیو چې کوم ده هغه به دلته کې راوړئ. تاسو په هغې باندې ایډیټینګ کوئ. تاسو فرض کو په یو ویډیو باندې ایډیټینګ کوئ. د ویډیو ایډیټینګ دپاره به تاسو ټول ناول چې دی نو دا کوم میډیا چې زموږ سره ښیي، تاسو په دې میډیا باندې کلیک کوئ. دې ځای نه به تاسو فایل راواخلئ. تاسو سره تاسو یو ویډیو کړي، سمپلي لکه اوس ما دا یو ویډیو را ډاونلوډ کړی ده، زه دې باندې کار کوم. او دا ویډیو چې زه زه یم چې یاره دې ته زه دا بیکګراؤنډ بدل کړم، کوم دا چې کوم ځای کې دا ویډیو شوې چې دا شکل ورته بدل شي. نو تاسو چې کوم بیکګراؤنډ دې ته ورهر ته وایي، دغه بیکګراؤنډ دپاره به تاسو کوم تصویر چې تاسو سره د سره تاسو به هغه تصویر راواخلئ، او اول به هغه تصویر دغه ځای ته راولئ. تصویر به تاسو په دې طریقه باندې راواخلئ چې خپل موبایل کې تاسو سره کوم ځای کې تصویر پروت وي، که فولډر کې سمپلي تاسو به د هغه ځای نه هغه تصویر راچوت کړئ. که ما دا تصویر ځان سره راواخیستو، صرف کلیک مې کو، تصویر دلته راغی، دې ځای نه مې اوکې کو. اوس زموږ سره د تصویر چې دی نو مونږ داسې سکرول کو، دې خوا به یې راکاږو نو مونږ سره به دا اوږد شي، غټ به شي. دا کوم سایز چې دی نو هغه به سیوا شي، ټایم به زموږ سره سیوا شي. اوس ویډیو چې څومره ده د هغې مطابق به تاسو
خپل بیک ګراوند تصویر چې دی نو هغه ورته وي. اوس به موږ ویډیو چې ته نو هغه راوړو چې یاره موږ په دې بیک ګراوند کې خپله ویډیو جوړه کړو، خپله ویډیو ولګو. ویډیو راوړو دپاره به دلته کې سمپلي زموږ سره لیر چې کوم ورکړی دی نو تاسو په دې لیر باندې کلیک کوئ. لیر کې زموږ سره دلته ورکړی میډیا، تاسو په میډیا باندې کلیک کوئ. کله چې تاسو په میډیا باندې کلیک کوئ ستاسو ویډیو چې کوم ځای کې پرته دی هغه دی نو تاسو خپله ویډیو راواخلئ. اوس زموږ سره ویډیو چې دی نو هغه دلته کې راغله. دې ځای نه موږ سره دا را زوم کېږي دغه شانتي تاسو څومره غواړئ هغه شانتي به دا په هغه توله کې برابر کړئ، داسې دې شکل کې به کوئ. اوس زموږ سره دلته کې دا ویډیو چونکې په کم کین ماسټر باندې چې دا ویډیو جوړه شوې ده نو هغه د پلی سټور نه را ډاونلوډ شوی کین ماسټر و، هغې باندې دا ویډیو جوړه شوې ده. نو تاسو وینئ چې په دې باندې دلته کې زموږ سره واټر مارک چې دی نو هغه موجود دی، میډ ان کین ماسټر، هغه واټر مارک پې موجود دی. ملګرو اوس د دې ویډیو نه زه دا شاته کوم بیک ګراوند چې دی دا چې پر کوم بیک ګراوند کې زه دا ختموم او دا ویډیو زه دې بیک ګراوند ته راولم. نو د هغې لپاره به د ټول ناول زه دلته کې دا اپشن چې دی دې ته راشم. دلته کې زموږ سره دی لاندې ورکړی دی کرپینګ. دا کرپینګ چې دی نو زه په دې باندې کلیک کوم، دلته به دا آن کوم د ځان سره. کله چې زه دې آن کوم اوس د دې سره کوم سیوا ایریا چې دا کوم سیوا ځای چې دی زه یم چې یاره دا څه کټ کوم، هغې لپاره به دا زه داسې د دې ځای نه ونسم، دې ته به یې راولم. دلته کې دا ځای دې نه ما کټ کو، دلته به یې له پاسې نه دا ځای کټ کړم. دې خوا نه زموږ سره کوم سیوا ځای چې دی دا به ترې کټ کړو او دلته کې به یې سمپلي اوکې کړو. نو دغه ایریا چې کومه ده نو هغه زموږ سره د دې نه کټ شوه، ویډیو دې شکل ته جوړه شوه. زه به سمپلي بیا په دې ویډیو باندې کلیک کړم، دوباره باندې به دلته کې راشم. زموږ سره په بل چې دی نو ورکړی دی چورم کی، لاندې کرپینګ و بره چورم کی چې ورکړی زه په دې باندې کلیک کړم. دلته کې به زه سمپلي دا آن کړم. کله چې زه دا آن کړم دلته کې به د دې کوم کلر چې زموږ سره د بیک ګراوند کلر چې کوم دی هغه به زه سلیکټ کړم. نو دلته کې زموږ سره په دې شکل باندې دی هغه بیک ګراوند چې کوم دی نو هغه ترې ختم شو. اوس په دې ته زه دا د دې ځای نه سیوا کوم، د دې ځای نه کوم طریقه باندې چې زه غواړم هغه شانتې به دې ته توله کوم. ملګرو تاسو وینئ چې اوس زموږ سره د دې کوم دغه چې دی نو هغه بیک ګراوند چې کوم دی نو هغه تقریبا غیب شو. خو د دې لپاره کوم ویډیو چې تاسو کوئ نو ملګرو تاسو چې کوم ویډیو کوئ نو د هغې لپاره ضروري خبره دا ده چې ستاسو سره کوم د ویډیو شاته کوم بیک ګراوند چې نو چې هغه بیک ګراوند ستاسو سره شین وي یا بلو کلر کې آسماني رنګ کې او یا ګرین شین وي، هغه بیک ګراوند ډېر په اسانه باندې ریموو کېږي. چونکې زموږ سره دا بیک ګراوند چې دی نو هغه صحیح رنګ کې نه دی، سپین رنګ کې دی، نو دې وجې نه دی بیا صحیح نه ریموو کېږي. نو دې طریقه باندې تاسو د دې نه بیک ګراوند ریموو کولی شئ. دا د بیک ګراوند ریموو کېدو طریقه شوه. اوس تاسو غواړئ چې یاره موږ د خپله کومه ویډیو چې موږ کړې ده نو په دې ویډیو باندې موږ دغه وکړو، دې ته موږ لیکل پې وکړو یا نور تاسو څومره انیمیشن څومره دغه دې ته ورغورځوئ، دې سره بله ویډیو اټیچ کوئ یا په دې ویډیو کې یو ځای دی فرض کړو دا ځای شو، اوس دا ځای موږ د دې ویډیو نه کټ کوو. نو دې کټ کولو لپاره سمپلي هغه ځای چې کوم موږ ترې کټ کوو هغې ته به راشو، دې باندې به کلیک وکړو. دلته کې موږ سره قینچۍ نشان چې کوم ورکړی دې باندې به کلیک کړو او دې ځای کې سمپلي موږ ته دا کوم دا طرف ته دې نه موږ کټ کوو. نو تاسو به ټریم ټو لیفټ ووهئ، کلیک به کوئ. نو هغه کوم سیوا ځای چې زموږ سره و نو هغه زموږ سره دې نه کټ شو. دغه شانتې ملګرو که د دې ویډیو نه په منځ کې موږ یو ځای کټ کوو، مثال په طور په دې ځای کې موږ د دې نه یو ځای کټ کوو په منځ کې، هغې لپاره به موږ دا ویډیو کلیک کوو. دلته به قنچۍ نشان ته راشو، دلته کې لاندې دریم نمبر باندې زموږ سره ورکړی سپلیټ ایټ فلی هیډ. نو په تاسو په دې سپلیټ باندې کلیک کوئ. دلته کې زموږ سره ویډیو چې ده نو هغه دوه حصې شوه. اوس چې چونکې ویډیو دوه حصې شوه نو اوس که تاسو د رایټ سایډ نه کټ کوئ او که د لیفټ سایډ نه تاسو به هغه سایډ ته راشئ. سمپلي دلته کې به دې باندې بیا کلیک کوئ، قینچۍ نشان ته به راشئ او دلته کې کوم سایډ چې تاسو کټ کوئ هغه سایډ به دې نه داسې ټریم کوئ، هغه له دې نه کټ شو. اوس دې نه دا حصه چې کومه کټ شوه اوس به دا ویډیو موږ دې ځای باندې داسې ساده کلیک وکړو، دې ځای نه به دا ویډیو ونسو، دا خپل فایل دې خوا به راوړو، دې سره به دوباره اټیچ کړو. اوس چې کله موږ دا خپله ویډیو غږوو نو دغه ځای کې به دې داسې پته نه لګي چې دې نه ځای کټ شوی دی، خو بلکل دا به چې کله جوړه شي نو یو شان ښکاري. نو دې چې کوم سیوا ځای و هغه ځای موږ د دې نه
او دغه شانتي ملګرو تاسو دې باندې لیکل ورته وای سیمپل دې لیر باندې وکلیک کړئ لیر کې دلته زموږ سره ټیکس ورکړی تاسو په دې ټیکس باندې کلیک کړئ دلته کې تاسو کوم لیکل کوئ هغه لیکل چې دی هغه به دې کې ولیکئ او هغه لیکل به تاسو دې ته دغه شانتي ورته وای تاسو څومره ځای پورې غواړئ چې یاره زموږ په ویډیو باندې لیکل څومره ځای پورې هغه تاسو داسې سکرول کولی شئ دلته کې دا لیکل به تاسو داسې کم ځای باندې لګوئ هغه ځای ته به لیکل راوړئ هغې نه بعد به تاسو دلته کې زموږ سره په رایټ سایډ باندې چې دلته کې دا کم دغه ورکړی نشان دا د کلر دپاره دی تاسو په دې باندې کلیک کوئ کوم کلر تاسو سلیکټ کوئ سیمپل هغه کلر به سلیکټ کړئ د دې لیکلو دپاره تاسو انیمیشن ورکولی شئ لکه مثال په طور باندې تاسو دا چې رایټ سایډ نه داسې په قلاره راشي یا تاسو داسې دا انیمیشن بدلولی شئ لاندې په دې کې نور مزید ډېر انیمیشن دي تاسو کوم یو انیمیشن ورارته وئ تاسو داسې انیمیشن ورارته وئ په دې شکل باندې کوم تاسو به لیدلي اکثر ویډیوګانو کې لیکل دغه شانتي یا تاسو دا یو ورارته وئ تاسو چې په کومه طریقه باندې لیکل ته انیمیشن ورارته وئ دغه ځای نه تاسو ویډیو ته لیکلو ته انیمیشن ورارتولی شئ تاسو په دې ځای کې به د دې ویډیو سره خپل بل یو تصویر هم لګولی شئ په دې ځای کې سیمپلي تاسو غواړئ چې یاره په ویډیو کې زموږ تصویر راشي یا یو بل تصویر داسې تاسو غواړئ هغې لپاره به هم تاسو په دې لیر باندې کلیک کوئ دلته کې سیمپلي په دې میډیا باندې به کلیک کوئ تاسو چې میډیا باندې کلیک کوئ تاسو سره چې کوم تصویر پروت وي یا تاسو غواړئ چې یاره موږ خپل تصویر راوړو او دغه ځای کې ولګو نو هغه تصویر به تاسو دغه شانتې راوړئ او کټینګ تاسو په دې کې کوئ نو هغه زړه طریقه باندې تاسو په دې کې کټینګ هم کولی شئ دې ځای نه د کرپینګ نه او دغه شانتې تاسو په دې کې نور چینجینګ چې کوم دی نو هغه په دې ځای نه په دې کې کولی شئ او په دې ځای کې تاسو خپل تصویر ولګوئ تصویر ته تاسو انیمیشن ورتولی شئ څنګه انیمیشن چې لیکلو ته ورغورځېده په ټیکس کې ورغورځېږي دغه شانته انیمیشن دلته کې په تصویر کې هم ورغورځېږي په کوم شکل باندې تاسو غواړئ هغه شانته انیمیشن تاسو دې ته ورتولی شئ ملګرو په دې کې تاسو فرض کو د ویډیو نه علاوه چې دی نو تاسو په دې کې دغه د تصویرانو نه ویډیو جوړوئ بعضې ملګري چې هغه د تصویر نه د ویډیو جوړولو شوقین وي نو تاسو د خپلو تصویرانو نه ویډیو جوړوئ نو د هغې لپاره هم سیمپلي تاسو په دې میډیا باندې کلیک کوئ میډیا باندې تاسو کله کلیک کوئ تاسو سره کوم پکچرز چې ستاسو پراته وي تاسو به سیمپلي هغه پکچرز ته لاړ شئ او دې ځای نه به تاسو هغه خپل پکچر چې کوم دي نو هغه سلیکټ کوئ اول مثال په طور باندې ځای نه تاسو څومره تصویران تاسو غواړئ هغه تاسو دې ځای ته دغه شانتې راواړتوئ دې ځای ته سلیکټ کوئ کله چې تاسو هغه دې ځای ته سلیکټ کوئ په دې شکل کې به تاسو سره هغه راشي اوس دې تصویرانو ته چې کوم دی دلته کې تاسو وایي چې یاره دا یو ویډیو جوړه شوله دی نه خو دا اوس دلته کې یو تصویر نه بل تصویر چې بدلیږي نو هغه په داسې ساده شکل کې بدلیږي تاسو دې ته انیمیشن ورته وایي سمپلی دې په منځ کې چې یو تصویر بل تصویر په منځ کې چې دا کوم ګیپ دی کوم نشان ماینس نشان چې ښکاري تاسو په دې باندې کلیک کوئ دلته کې تاسو سره دا انیمیشن دی په دې هر یو کې دننه خپل خپل انیمیشن پراته دي هغه تاسو بیا چې کولی شئ د 3D انیمیشن دی یو تصویر نه بل تصویر به بیا په دې شکل باندې بدلیږي تاسو کوم یو تاسو غواړئ هغه تاسو دې ځای ته دغه شانتې بل یو سلیکټ کوئ او دې ځای نه تاسو هغې ته دا انیمیشن ورارتولی شئ کله چې بیا ستاسو ویډیو غږیږي نو هغه به په دې شکل باندې غږیږي چې یاره تصویر به د یو تصویر نه بل تصویر چې بدلیږي نو هغې کې به دا انیمیشن وي په داسې ډیزاین باندې به بدلیږي اوس تاسو په دې باندې خپل کومه میډیا چې کوم میډیا فایل چې ورته وایي کوم MP3 فایل تاسو سره په خپلو تصویرانو باندې هغه ورته وایي سمپلي دلته کې دا اډیو ورکړی تاسو په دې اډیو باندې کلیک کوئ دې ځای کې تاسو سره کوم فایل وي کوم تاسو په دې باندې ورته وایي کوم MP3 هغه به تاسو دې ځای نه سلیکټ کوئ او دلته دا پلس نشان یې دې سره ورکړو دا ریډ کلر کې راغی ریډ کلر کې دلته کې دا اوس فلیش وغږیږي او دلته کې سره دا پلس نشان ورکړی تاسو په سمپلي دې پلس نشان باندې کلیک کوئ او دغه اډیو چې دی نو هغه ستاسو سره دلته کې راغی نو اوس که تاسو په دې لږو تصویرانو باندې دا اډیو غواړئ تاسو دا اډیو کټ کولی شئ دې ځای نه سمپلي دې اډیو باندې کلیک کوئ او دلته کې زموږ سره ټریم او سپلیټ ورکړی دی نو تاسو په دې باندې خنچۍ باندې کلیک کوئ او کوم رایټ سیټ ته چې زموږ سره کوم سیوا ځای دی نو هغې باندې ټریم ټو رایټ اف پلی هیډ تاسو په دې باندې کلیک کوئ او هغه باقي سیوا حصه چې ده نو هغه به زموږ سره
د ویډیو نه کټ شي. اوس به زمونږ ویډیو چې دی نو هغه په دې طریقه باندې تیاره شي. اوس به دې سره زموږ سره اواز هم غږیږي. تاسو به دې باندې اواز تیزولی هم شئ، اواز پې کمولی هم شئ. او اواز کې چې دی نو تاسو کله تاسو کوم آډیو فایل چې تاسو ورتولی په هغې باندې کلیک کوئ، ستاسو سره به دا اپشن راشي. دې ځای نه تاسو په دې کې چینجینګ کولی شئ. دلته کې ساوند سپیډ چې دی نو هغه دې ځای نه تیزیږي. او نور ساوند کې تاسو مزید نور چینجینګ هم کولی شئ. په هغې کې وایس چینجینګ تاسو کوئ، یا وایس چینجر دا زموږ سره ورکړی، تاسو په دې کې اواز ورته بدلولی شئ. او نور هم مزید تاسو په دې کې بیا نور چینجینګ چې څومره تاسو غواړئ هغه تاسو په دې ځای کې د ساوند سره کولی شئ. همداسې ملګرو که تاسو غواړئ چې یاره موږ د یو ویډیو فایل ستاسو سره یې لکه دا یو ویډیو فایل چې زموږ سره کوم را سره دی، په دې باندې تاسو دا اواز چینج کوئ چې یاره په دې باندې دا اواز نه کم زوړ اواز چې دی دا اواز تاسو له دې نه ختموئ، نو تاسو دا هم د دې نه ختمولی شئ. تاسو سمپلي په دې ویډیو باندې کلیک وکړئ. دلته کې زموږ سره کوم سپیکر نشان چې ورکړی، کوم ساوند چې دی، تاسو به دې ته راشئ او دې ځای نه به دا ساوند مکمل زیرو کوئ، دا به له دې نه ختم کوئ او اوکې باندې به کلیک کوئ. اوس د دې کوم اواز چې دی نو هغه زموږ سره ختم شو. په دې باندې به تاسو بل اواز لګوئ، نو بل اواز دپاره به تاسو آډیو باندې کلیک کوئ دلته کې، او سمپلي دې ځای نه به تاسو بل ساوند راواخلئ، پلس نشان باندې به کلیک کوئ او دې ته به تاسو دویم اواز چې دی نو هغه ورواړئ. اوس په دې باندې کوم اوریجنل اواز چې و هغه اواز د دې نه ختم شو او په دې باندې اوس ډوپلیکیټ اواز راغی، دویم اواز راغی. نو دغه شانتې به د دې نه ستاسو کوم اواز چې دی نو هغه په دې طریقه باندې ختمیږي. ملګرو کین ماسټر چې دی نو په دې کې مزید نور چې دی نو د ویډیو ایډیټینګ داسې یو طریقه نشته دی، داسې یو ایډیټینګ نشته دی چې هغه په کین ماسټر باندې نه کېږي. کین ماسټر باندې هر قسم ایډیټینګ چې دی نو هغه کېږي. دغه شانتې ملګرو په کین ماسټر باندې خلک د دغه لپاره ویډیوګانې جوړوي، د ټیک ټاک دپاره. د ټیک ټاک دپاره چې په کین ماسټر باندې کومې ویډیوګانې جوړېږي، انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې پارټ 2 کې به زه تاسو ته د هغې طریقه ښیم چې یاره د ټیک ټاک دپاره به موږ په کین ماسټر باندې څنګه ویډیو جوړوو. امید دی دا ویډیو به ستاسو خوښه شي. که ویډیو مو خوښه شوه ویډیو لایک کړئ، ما ته کمنټس وکړئ. که زما چینل عزیز صاحب یې ملا تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی، زما چینل سبسکرایب کړئ، ټلی بټن باندې کلیک کړئ چې زما د نوې ویډیو خبر تاسو ته د ټولو نه مخکې درځي. د بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم. د الله په امان.